د پودیبان بنسټ په 2018 کال کې برلین ته په بیلابیلو وختونو کې د راکړه شوو میرمنو له لوري ایښودل شوی دی. دا بنسټ د میرمنو له لوري د میرمنو د بیلابیلو جنسیتونو لرونکو کسانو او ماشومانو لپاره پروژې پر مخ وړي. ما د لومړي ځل لپاره د یوې وړې ډلې ملګرو سره جامې بدلې کړې. له دوی څخه په الهام اخیستنه ما هغه پودیبات ته راوړې. زموږ موخه دا ده چې په خپلو الماریو کې له هغو اضافي جامو ځان خلاص کړو کومې چې د موسم له بدلون سره نه اغوستل کېږي، او په دې ډول د نویو جامو اخیستلو پر ځای یو له بل سره د جامو بدلول له فیشن څخه موږ ته ښه پوهاوی راکوي. موږ دلته جامې راوړو او یو له بل سره یې بدلوو، دلته یې ګورو، ځینې یې اخلو او پاتې یې د جرمني د جامو بنسټ ته لیږو. که رښتیا ووایم زما دوهم لاس جامې اخیستل خوښیږي. زه باور لرم چې جامې هم د ځان په شان روح لري. ځکه نو زه یوازې د ځان لپاره نه بلکې د خپل زوی لپاره هم د دوهم لاس جامې خوښوم. او دا ډول جامې موندل په برلین کې ډیر اسانه، ارزانه او پایدار دي. زه هڅه کوم چې د کورنۍ د مرکز فامیلیم سندروم د جامو غونډو ته ورشم. زه هره میاشت د خپل زوی لپاره د دې مرکزونو د جامو د بدلون په ورځو کې برخه اخلم. زه فکر کوم چې دا د دواړو اړخونو لپاره یو ډیر ښه فعالیت دی، ځکه دواړه کولی شو خپلې جامې وروسته ډالۍ کړو. دا چې جامې په اسانۍ نه زړیږي خو زموږ زړه ژر ورڅخه تورېږي. ځکه نو زه فکر کوم چې د جامو له بدلون سره د هغو عمر اوږدولی شو، او په دې توګه کولی شو د یو جوړ جامو څخه څو ځله استفاده وکړو، او په دې توګه د ډیر مصرف او د محیط د ککړتیا مخه نیولی شو. زه د دوهم لاس توکو بازارونه چې فلومارکټ بولي ګورم، او جرمني ته له راتګ وروسته مې پریکړه وکړه چې جامې هلته واخلم. هلته هر ډول جامې شته او ارزانه هم دي. په داسې یوه نړۍ کې چې زیات دي، موږ د ډیرو شیانو تولید ته اړتیا نه لرو. د ځمکې د ګرمېدو او د چاپیریال ستونزو په دې پړاو کې د نورو توکو تولید ته هڅول منطقي نه بریښي. ډیر شیان له وړاندې تولید شوي دي. خلک جامې اغوندي او ژر یې زړه ترې تورېږي. وروسته غواړي له زړېدو وړاندې بل چاته ورکړي. دا زما جامې ګورئ چې هیڅ زړې نه دي. له همدې کبله د دوهم لاس توکو مارکیټونه غوره ښکاري او د ټولنیز فعالیت لپاره هم ښه دي. جرمني ته له راتګ وروسته ډیر وخت دوهم لاس توکي اخلم. دا ځکه چې جامې یوه اړتیا ده او دا اړتیا هر ډول پوره کولی شو. ولې باید خامخا نوې جامې واخیستل شي؟ د یوې داسې نړۍ پر وړاندې چې هلته سرمایه‌داري داسې احساس درکوي چې یوازې هغه وخت شته یاست چې لګښت وکړئ. د دوهم لاس توکو پیرل یو بل غوره بدیل دی څو خپلې اړتیاوې پوره کړئ.